محترمه بعضی خلک په بازارونو کې د خلکو لاسونه ګوري او بیا ورته د قسمت او بخت حال بیانوي. آیا د انسان د لاس د لیکو څخه دا معلومېدی سي که نه دا ټوله فضول چټیات دي؟ نه د یو څوک د چا د لاس څخه د یو چا بخت معلومولی سي، نه د یو چا قسمت معلومولی سي. داسې مازې ټګان دي او په ټګي باندې دا ترتیب روان دی. دغو ته ورتلل نه دی جایز. حدیث شریف کې راځي که زما په امت کې یو څوک عراف ته ورغلی، دې ته عراف وایي چې دا خلکو ته د غیب او د پټو خبرې کوي، په تا باندې تعویذونه سوي دي او ستا په قسمت کې واده دی او ستا په قسمت کې نسته او ستا په قسمت کې بیا دا دی او دا دی. که څوک و دې ته ورغلی لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 ورځې الله پاک لمونځ نه قبلوي. 40 ورځې یې لمونځ نه قبلوي. دا لکه څنګه چې د انسانانو سترګې، غوږونه، لاسونه، پښې، رنګونه، نور اعضا دا مختلف دي او دا د الله جل شانه د قدرت نشانه او علامه ده. په دې کې کم خاص معنا نه ده پرته. داسې د انسان په بدن کې یا پر لاس باندې لیکي، دا لیکي د انسان د لاسو دا هم د یو خاص مضمون سره اړه نه لري. د عوام خلک، ساده خلک دوکه کول دي او دا تورتلل هم نه دي پکار. د هر څه د خیر او د شر ټوله قضا او فیصله ده د الله پاک په لاس کې. د ما ورته امنت بالله زده کړې ده په وړوکوالي کوچنیوالي باندې، مور پلار را زده کړې ده، په هغه کې مو دا زده کړي دي چې والقدر خیره و شره من الله تعالی. خیر او شر ټوله د الله تعالی د خوا څخه دي. هره فیصله چې کېږي الله پاک یې کوي. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که الله جل شانه تا د ضرر فیصله وکړل، ما ته یې د ضرر فیصله وکړل، هېڅوک یې نسي لرې کولی. وان یردک بخیر فلا راد لفضله. که الله پاک و تا ته یا ما ته د خیر فیصله وکړله، د دې خیر مخه څوک نسي نیولی. خیر هم د الله جل شانه په اختیار کې، شر هم د الله په اختیار کې دي. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. او دا معلومات الله پاک و انسانانو ته نه دي ورکړي، نه د انسانانو، دا په لوح محفوظ کې لیکلي دي، په لاسو یې نه دي لیکلي، دا په لوح محفوظ کې لیکلي دي. داسې وړو خبرو ته مسلمان خپله باید داسې ساده نه وي. مسلمان سره خو یو مضبوط یقین و عقیده ورسره ده. هغه مضبوط یقین و عقیدې پر بنیاد مسلمان زندگی کوي. داسې کمزوري مسلمان چې پر دې تړه باندې، پر هغه تړه باندې پیاده رو باندې و خلکو ته ناز ما لاس وګوره، زما په لاس څه لیکلي دي، دا خبرې کمزوري خبرې دي.